والمرسلين أما بعد باب آداب السلام کتاب ریاض الصالحین یوسلو دریشتم نمبر باب دے په باره د ادبونو د سلام کې آداب د سلام ځینې مخکې بیان شو طریقه د سلام او ځینې مهم آداب نو په دې باب کې ځینې نور مهم آداب دا بیانېږي اول نمبر حدیث دی عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره زمو روایت کوي چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يسلم الراكب على الماشي سپور کس چې سورلۍ باندې سپور وي هغه په پیدا تلونکي باندې سلام اچوي یو سړی ګاډي کې دی سورلۍ باندې دی اس باندې دی وغیرہ سورلۍ باندې سپور دی په لاره چې پیدل څوک رواني نو سنت طریقه او قانون د سلام اچولو دا دی شرعي چې سپور کس په پیدا تلونکي باندې سلام اچوي والماشي على القاعد او پیدا تلونکي روان کس هغه په ناس باندې سلام اچوي والقليل على الكثير او لگ دا په ډیرو باندې سلام اچي دا روایت بخاری او مسلم دی وفي روایت للبخاري بخاری روایت کې راځي والصغير على الكبير او ماشوم دا په غټ او لوی باندې سلام اچي یعنی حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم منګ او تاسو ته هغه د سلام ځنی آداب دا ذکر کړل چې یاره سپور کا دا په تلون کې باندې پیدا تلون کې باندې سلام اچي سنت عمل داري او پیدا تلون کې دا په ناس باندې او لګ په ډیرو باندې او ماشوم دا په غټ باندې سلام اچي یا نبی صلی الله علیه وسلم هغه تنظیم منغو تاسو کو سلام دا چولو چې کلا هغه خلک دی یو بل سره ملاویږي نو سلام په دې ته باندې چول کیږي کچرته دی خلافش غټ په ماشوم باندې سلام واچي ډیر په لګ باندې سلام واچي اسی وغیرہ نور یعنی دا خلاف د افضل دی ناروانه د سړی ګناهګار بلکې هغه ډیر افضل کار چې هغه ده اما ناروان د کول شي جایز دي چې دا سلام ور باندې د دې عکس العمل واچي یعنی ماشوم غټ په ماشوم باندې سلام واچي او دغه شان تلک هغه ډیر په لګ باندې سلام واچي ها وو کنه هغه وګوره دا خو هغه طریقې دي کنه چې دا یو افضل له د افضل طریقې دي بل هغه خلک چې هغه برابر دي یو دی لګ دی یعنی یو کس د بل سره ملاوي هغه سره راځي مخکم تیر شو چې هغه کې غوړه هغه کس چې مخکې سلام واچي صحیح ده روان دي لار باندې روان دي غوړه په دې دواړو کې هغه کس چې هغه مخکې سلام واچي دا بل دا ټول مسلې حل کیږي ان شاء الله ویما لګ ګوره کم چې روان دي کنه حق دا وی چې هغه په دې کسانو باندې سلام واچي کنه دا قانون شو تلون کې با په ناس ته باندې سلام واچي بس دوم نمبر روایت ابو امامه سدي ابن عجلان الباهري رضي الله روایت کوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام روان دي پر روانته کې ځینې کسان دي نو د الله پیغمبر فرمایي الله ته ډیر نږدې خلک هغه خلک دي چې هغه مخکې سلام واچي سلام چې مخکې واچو هغه غوړه خلک دي او بهترین خلک دي دا مخکې تر شو دا روایت او روایت ترمذی کې راځي ابو امامه وی چې قیل یا رسول الله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چا ویلا یا رسول الله اذا الله پیغمبره الرجلان يلتقيان ايهما يبدا بالسلام دو سړي دي دا مخکې خبره خو هغه د سورلۍ والا په پیداو باندې او دغه شانته ولاړ هغه تلونکي په ناس باندې دا به سلام اچي اوس دو سړي دي یو بل سره مخامخ شي نو کوم یو به دې کې سلام اچي دو کسان دي هغه یو بل سره په لار کې ملاوي شي مخامخ شي کوم یو به دې کې سلام اچي الله پیغمبر ته فتوا ورکړه قال الله پیغمبر دل اولاهما بالله تعالی اولاهما بالله تعالی معنی څه هغه څوک چې سلام په دغه دواړو کې واچي هغه الله ته ډیر نږدې هغه څوک چې په دغه دواړو کې دغه شانته مخکې سلام واچي اول سلام واچي هغه به دغه شانته الله ته ډیر نږدې
چا سره ملاو شي په لاره باندې نو کوشش دا کول پکار چې مخکې تشي هغه په تا باندې وروسته شي ځکه دا د نیکۍ کار دی او په نیکۍ کار کې تلوار پکار دی مسابقه پکار ده او مقابله پکار ده کوشش دا ته وکړي چې انت په هغې باندې مخکې شي هغه څوک مخکې دی الله ته ډېر نږدې چې په دغه دواړو کې هغه دغه شان ته په دې بل باندې مخکې سلام واچوي یا نبي صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ترغیب راکوي موږ او تاسو ته تیزی راکوي چې مؤمنانو مسلمانانو سلام به وخت ملاقات کې تاسو سلام مخکې واچوئ نو ته به د رحمت الله تعالی باندې ډېر زیات کامیاب شي د هغې کس نه چې هغه دغه شان هغه د تا نه وروسته په سلام باندې او تا ته سلام جواب درکوي الله به دې خبرو مو تاسو هم کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد